إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درنو قدرمنو حج د اسلام د پنځو بناګانو څخه یو بنا ده. زمونږ استاد په دین کې بعض عبادتونه دي چې هغه په کال کې یو ځل په مؤمنانو مسلمانانو باندې فرض کیږي یا په عمر کې یو ځل فرض کیږي او هغه عبادت فکال کې یو ځل ادا کی. دغه عبادتونو نه یو عبادت د حج فریضه ادا کول. پنځه بناګانو څخه یو مهمه بنا ده. حج داسې یو عبادت د معزز ورونو
چې په دې کې عبادت بدني او عبادت مالی دواړه شامل دي. هم به یو سره عبادت بدني کوي، هم به ورسره عبادت مالی کوي. د دې دواړو نه لابودي ده. یو قسم داسې عبادتونه دي چې صرف عبادت بدني، لکه یوازې مونږ 15 وخته مونږ. یو قسم داسې عبادت دی چې یوازې مالی عبادت دی، زکات ورکول شو، انفاق کول شو. دوهم نوع عبادت بدنی او مالی دی. ورنو هم به بدنی طاقت لري او هم به مالی طاقت لري. حج ور باندې فرض کی. د دې مقدس وظیفي ادا کول سره په دین اسلام کې دا ډېر مهم مقاصد لري. یو سره مناسک الحج ادا کی، چا باندې حج فرض شي، لاړ شي، ملکونو نه سفر وکړي او بیت الله شریف ته لاړ شي، نو دې کورونو لوی لوی مقاصد پراته دي. د ټولو نه لوی مقصد انسان ته ګناونه هم عفو کېدل دي. څومره ګناونه چې یو انسان کړي، رب کائنات هغه ته ټول ګناونه معاف کوي. دا یو مهم مقصد دی د حج د کولو. هر څومره چې انسان ګناهګاری، هر څومره جرمونه چې کړي، او الله جل جلاله ول توفیق ورکړي او لاړ شي حج ته، نو الله پاک هغه ته ټول ګناهونه معاف کوي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی ورونو، د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. متفق علیه. چاچه حج وکړه، د بیت الله شریف ته د حج د ادا کولو د پاره لاړ، او فصحیح احکام او فصحیح طریقې سره حج وکړه، الته فسق و فجور نه کاروانه خست. په حج کې چا سره جګړې ونه کړلې، کنځلې ونه کړلې، بدفعلي ونه کړله، بد اخلاقي ونه کړله. څنګه چې الله او رسول ویلې د حج په هغه طریقه باندې حج کوي، نو رجع کما ولدته امه. هغه به داسې صفا د ګناهونو نه راشي، هغه به داسې صفا کور ته راشي لکه کومه ورځ باندې چې دا انسان د خپل مور نه پیدا شوی دی. یو ماشوم چې کله پیدا شي، نو هغه بالکل صفا سوتری، څه قسم ګناهونه نه کوي، ګناهګار نه. نو دارنګې دغه انسان چې په صحیح طریقې سره حج وکړي، او دې چې کله کور ته واپس کېږي، نو داسې به صفا راځي لکه دغه وړوکی ماشوم چې د مور د صفا پیدا کړي. ورونو د حج د ادا کولو نه یو دغه هدف دی چې د انسان څومره ګناهونه الله پاک ورته معاف کوي. الله دې زمونږ او ستاسې ټول ګناهونه معاف کړي. بل ورونو، الحج عرفه، حج دا د عرفه ورځ. عام مسلمانان چې کله د عرفه ورځ باندې روزه ونیسي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای
دغه انسان چې د عرفه ورځ باندې روزه نیسي د 2 کالو ګناونه رب العالمین دغه انسان ته معاف کړي. 2 کاله ګناونه دغه انسان ته الله جل جلاله معاف کړي. 1 کال مخکنی ګناونه او 1 کال آینده ته چې کوم کال راځي او ګناونه د تانه کیږي الله تعالی معاف کړي. دا یوازې د عرفه ورځ باندې روزه نیولو باندې دونه اجر. یو سړی په حج کې دی، حج ته لاړ، عرفه ورځ باندې به روزه نه نیسي. او روزه د کومو خلکو دپاره ده؟ عام مؤمنان چې حج ته نه تلي. نورونو دونه اجر دی چې د 2 کالو ګناونه 1 کال مخکنی او 1 کال آینده ته تا ته ګناونه رب العالمین معاف کړي. نو معزز ورونو، سبا د عرفه ورځ ده، تاسې ټول ورونه خبر شئ په دې باندې. دیره کې د کوم انډیوالانې ملګري دي، کاروبار، یار دوست، ټلیفونونه ورته وکړئ چې سبا د عرفه ورځ ده او دې ورځ باندې روزه نیول پکار دي چې الله جل جلاله زمونږ او ستاسې ګناونه معاف کړي. بل حدیث کی راضی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے، فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا نشتر یورزا چې الله جل جلاله په دې ورځ باندې زیات خلق آزادۍ د ورنا. کوم ورځ چې الله جل جلاله په هغه ورځ کې زیات خلق د جهنم نه آزادۍ، هغه خلق باندې دا فیصله چې دا به جهنم ته ځي، خو لیکن هغه ورځ باندې چې دا خلق معافي وغواړي د رب العالمین نه، جړا او فریاد رب العالمین تکي، نو الله جل جلاله زیات خلق په دغه ورځ باندې معاف کی. دا د عرفه ورځ په کال کې یو د لیلۃ القدر شپه ده چې د هغې شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه افضل دی. او یو ورځ چې الله جل جلاله په دې ورځ کې چې څومره خلق د جهنم مستحق او آزادۍ عافیه کی، هغه د عرفه ورځ ده. ورونو الله دې موږ او تاسې د جهنم نه آزاد کی. نورونو د عرفه ورځ چې کله راشي رب العالمین فخر کوي، فرشتو ته وایي چې وګورئ زما بندگانو ته، وګورئ دغه مخلوق ته چې جبل الرحمت باندې او د عرفات په میدان کې راجمع شوي دي، یو شانته لباس اچوله، خان و غریب، فقیر و گدا، مردانه زنانه، مالدار و غریب، وزیر و امیر، جیداد و غیر جیداد خاون په یو شانته لباس کې رب العالمین ته ولاړي. الله جل جلاله فرشتو ته وایي وګورئ زما دغه بندگانو ته چې نن خپل رب ته عاجزي او تضرع کوي. الله جل جلاله په فخر کوي، فرشتو ته وایي چې وګورئ بندگانو ته څونه جړا او فریاد کوي. نورونو دا د عبادت ورځ ده، فدې کې اجر زیاتیږي، فدې کې د روزې اجر دوچند ده. نفلونه، ذکر، اذکار، تلاوت باید ما او تا د دې نه غافل نشو. هغه سبانه ورځ ده، په دې ورځ باید ما او تا روزه ونیسو. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। ज़मा मुअज़्ज़ज़ वरुणो, दादा आरफी हग मुहिम ورځ ده چې زمونږ استاسي مومنانو باندې چې د رب العالمین کوم لوی نعمت ده هغه ته ویل نعمت الاسلام. اسلام دین دا د عرفی ورځ باندې کامل شوی دی. دا لوی نعمت په دنیا کې د الله جل جلاله په موږ او تاسو باندې ډیر نعمتونه دي. یو د هغه نعمتونو نه لوی نعمت هغه دین اسلام کاملې دي. یهود یو یهودی راغ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی تاسو مسلمانانو باندې یو ورځ کې یو آیت کریمه نازل شوه ده. کچری دا آیت کریمه په یهودو باندې نازل شوه وه نو دا ورځ به یهودو نمانځل او اختر به ته جوړ کړی وه. عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي چې زما د پر رب باندې قسمي هغه ورځ چې دا آیت کریمه پکې نازلېږي چې الیوم اکملت لکم دینکم، مانن ستاسو دین پورک او خپل نعمت می پتاسو باندې پورک ورضیت لکم الاسلام دینا. دا هغه ورځ د جمعې مبارک ورځ ده، دا هغه ورځ ده چې د عرفې مبارک ورځ ده، دوه اختر ورځ ده. زمونږ مسلمانانو کې دا دوه ورځې مهمې دي، یو د جمعې ورځ او بل د عرفې ورځ. نو دا آیت کریمه په دوه مهمو ورځو نازل شوی دی او هغه ټیم باندې چې دا آیت کریمه نازلیږي موږ ته پته ده چې په کوم ټیم باندې نازل شوی دی. تاسو یهود خود ځان اختر مناووئ، د ځان رواجونه پیدا کوئ د الله په دین کې. منګ هغه اختر مناوو کوم چې الله او رسول موږ ته ویلي دي. اختر مناوول په دین اسلام کې هغه اختر دي چې الله او رسول موږ ته ویلي دي. نور مزید رسومات او بدعات دا موږ نه کوو. نورونو د عرفه ورځ باندې زمونږ استاسي دین کامل شوی دی. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك يا أحفظ الحافظين. اللهم احفظ دماءنا ودماء سائر المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ودار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سووا صفوفكم رحمكم الله.